ته لکه اوس دومره لوی سړی شوې چې ته ما ته وایې زه به تا له کرۍ در کومه. یا سړیه دا زړه مې دي چې تنګ شوی دی د مرې غاړې ته چکر ته نه ځو. ولې نه ښځې لاړ به شو چکر به وکړو که نه. هلکه عمرانه ولې خیر دی؟ یاره بهجانه زما د واده پروګرام دی، ما تاسو ته وایي ستاسو په دې کور کې زه ځان له یو کمره ځای جوړ کړم، ستاسو څنګه خوښه ده؟ ها او که نه یاره عمرانه ستا خو د واده پروګرام هم دی. نه نو چې ته کمره جوړی ولې ته په دې کې د چا نه تپوس کې دا خو ټول ستا خپل کور دی که نه. خو یوه کمره ځان له رغولی شي که دوه رغوې روکه هېڅ مسله نشته دی. ټیک ده بهجانه ستا ډېره ډېره مهرباني، زه صحیح شو زه په دې خپله کمره باندې کار شروع کړم. ها نو چې دی واده وکړي نو دی بیا دلته کې اوسېږي؟ نه 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 زه په دې خپل کور کې بل څوک د سره پرېږدم نه. او که ته ولې دا ځای ورکې نو بیا ته پوه شه او دا رور دې پوه شه. او بهجانه بهجانه الو بهجانه ما وې تاسو د کلي دا کور چې کوم دی نو دا به تاسو ما ته په کرایه رانه کې قسم مې دې په خدای وي کرایه به په ټیم ټیم در کومه خو صرف تاسو ما د خپل کور راکې. یاره عمرانه هغه کور دله زه نشم درکولی هغې کې لږه مسله ده. ها بهجانه ټیک ته چې ته زما دپاره دومره هم نشي کولی. الو عمرانه زمونږ د کلي دا کور چې دی نو ته مهرباني وکړه دلته کې لږ راشه ستا سره مې ډېر ضروري څه کار دی. عمرانه د کلي د کوارټر چې دی که نه راوړي دا تا له ما درکړو صحیح ده؟ ټیک شو بهجانو ستا ډېره ډېره مهرباني او د کوارټر د کرایې چې کوم ده دا به تاله انشاءالله زه په ټیم ټیم در کوم. ته لکه اوس دومره لوی سړی شوې چې ته ما ته وایې زه به تا له کرۍ در کومه. ته زما له کرایې درکولې بس یوه کیسو دې نه پوهېږم خو داسې چل دی چې دا د کور کاغذونه دي دا واخله او د نن نه پس دا کور چې دی دا ستا په نوم کوم. او عمرانه زما نه خفه نه شي زما نه خفه نه شي. ما خو په زړه کې ځانه دا سوچ کړو زما دا نو ډېر زیات بد دی زما لپاره ډېر ښه دی.